بسم الله الرحمن الرحیم. د یوټیوب او فیسبوک ګران ملګرو سلامونه او نیکې هیلې. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او صحتمند به یاست. تېره هفته به مو په خوښۍ او خوشحالۍ سره تېره کړې وي. لکه څنګه چې مې په لومړۍ کې در سره وعده کړې وه چې اقتصادي پروګرام ویډیویي پروګرامونه به مخته بیایو، نو په دې هفته کې هم راځم یو ویډیویي پروګرام ته تقدیم کوم. دغه ویډیویي پروګرامونه به په هر هفته کې دوه ویډیویي پروګرامونه زه تاسو ته وړاندې کوم. د نن ورځې ویډیویي پروګرام مو دی د پیسو د وظایفو په اړه باندې. په ډېر بخښنې سره چې په دې هفته کې څه ناڅه مصروفیتونه او کارونه ډېر وه، نو دغه پروګرام مې ډېر لنډ آماده کړی دی او راتلونکي پروګرام به انشاءالله د پیسو د انواعو په اړه وي او د هغه نه بعد به بیا موږ تاسې انشاءالله تخنیکي درسونو ته ځو او دغه تیوري څخه به څه ناڅه و پراکټیکل یا تخنیکي درسونو ته ځو. راځو د پیسو د وظایفو په اړه باندې غږیږو. پیسې یو اصلي وظایف یا لومړني وظایف لري او دوهم یې بیا فرعي وظایف دي. لومړني وظایف د پیسو لکه څنګه چې د پیسو په تعریف کې هم موږ تاسې ویلي وه چې د پیسو اصل کې دوه وظایف دي. یو وظیفه یې د تبادلې وسیله ده او دوهم وظیفه یې دا ده چې د قیمت یا د ارزښت اندازهګیر دی. په مخکنیو کې د تبادلې دپاره بارټر سیسټم و، جنس په جنس تبادله وه، خو اوس چې کله پیسې منځته راغللې د پیسو یو درېیمګونی شی دی چې دلته د دوو شیانو تبادله د دغه په واسطه سره کېږي او همدارنګه د یو شي قیمت یا ارزښت چې دی هغه د پیسو په واسطه سره موږ تاسې معلومولی سو. د مثال په ډول سره موږ تاسې وایو چې پلانکي شي قیمت دغوندې دی، د پلانکي کور قیمت دغوندې دی، د موټر قیمت دغوندې دی. دا ټوله د دغه شیانو د اندازهګیرۍ دپاره موږ تاسې پیسې اندازهګیر په شکل سره استعمالوو. دوهم راځو فرعي وظایف دي. د پیسو فرعي وظایف ډیر دي چې ځینې یې په لاندې ډول سره درته وړاندې کوم. د ارزښت ساتلو وظیفه ده. د ارزښت ساتلو وظیفه په څه معنا سره؟ د ارزښت ساتلو وظیفه په دې معنا سره چې د یو ځینې داسې شیان دي چې د هغوی ارزښت موږ د وخت په تېرېدو سره نسو ساتلی، خو که دغه شی د پیسو په واسطه سره معلوم کو چې مثلا د دغه شي قیمت دغوندې دی او په آینده کې هم وکولی سو چې د هغه شي د قیمت په اندازه سره هغه سړي ته پیسې ورکړو. مثال که د یو چا څخه نن ورځې موږ 1 من شیدې واخلو او هغه ووایي چې یوه هفته بعد به دغه شیدې ماته بیرته 1 من په همدغه شیدې راکړي، دا به ډېره مشکله وي. کیدای سي عین جنس هوبهو شیدې پیدا نه سي، خو که د هغې قیمت معلوم کړو چې په 200 افغانۍ 1 من شیدې دي، که نن دغه شیدې قیمت ورکړو، پیسې ورکړو او که یوه هفته بعد یې ورکړو، هېڅ مشکل نشته. دوهم راځو د ارزښت انتقال. د ارزښت انتقال په څه؟ ارزښت انتقال دا چې مثلا که یو ځای موږ تاسې کور لرو او غواړو دغه کور خرڅ کړو او په بل ځای کې په بل ولایت کې مثلا د افغانستان یو ځان ته یو کور واخلو، نو دلته که پیسې نه وي دا به ډېره مشکله وي چې مثلا هغه سړي ته یو چا سره موږ دا تبادله کوو چې د دې ځای کور یې ستا او هغه ځای کې به کور چې ستا دی هغه یې زما. لومړی د داسې شخص پیدا کول، بیا پس له هغې څخه مثلا هغه وایي زما کور ښه دی، ته وایې زما کور ښه دی، د دې ترمنځ تفاوت راایستل دا به ډېر مشکل کار وي. خو پیسو دغه کار ډېر اسانه کړی دی. دلته خپل کور په پیسو باندې خرڅ کړه، هماغه پیسې راواخله او په بل ځای کې په ارزانه یا په ګران قیمت سره کور ځان ته راځي. همدارنګه د قرضې ورکولو وسیله ده. په مخکې مثال کې هم موږ تاسې دا وویله چې مثلا موږ تاسې که یو شی رانیسو او سبا ورځ هغه شی په عیني شکل عیني شی نسو هغه سړي ته ورکولی، خو د هغه قیمت د قرضې په شکل سره ورته ورکولی سو. د ملي عوایدو تقسیم دی چې په ملي اقتصاد کې موږ تاسې د عوایدو تقسیم د پیسو په واسطه سره کوو. همدارنګه د یو هیواد بودیجه هم د پیسو په واسطه سره. همدارنګه ډېر نور داسې وظایف دي، فرعي وظایف دي د پیسو،
چې موږ تاسې یې درلودی شو. خو دا چې لکه مخکې مو وویل چې دغه بحث به ډېر لنډ وي، نو تر راتلونکي پروګرامه او تر راتلونکي درسه مو پر الله سپارمه. په راتلونکي درس کې به د پیسو د وظایفو په اړه باندې وغږېږو.